ماښام په خیر ډاکټر نایک او راغلو کسانو. زه انسان د انسانیت په باره کې غواړم چې وغږېږم. On behalf of humanity. Now, Dr. Nayak, آیا کولی شي چې ځان یې راته معرفي کړي؟ زه چې راغیم بښنه غواړم ما نه د مذهب پوښتنه مه کوئ. ډاکټر نایک، لکه څنګه چې معلومه ده ته په مسلمانه کورنۍ کې پیدا شوی، نو ځکه اسلام ته تبلیغ کوې. که چیرې ته په هندو کورنۍ کې پیدا شوی وای، نو دا ممکنه وه چې تا به نن هندویزم ته تبلیغ کاوه. It could have been possible that today this religion would have been on Hinduism. دا زه احساس کوم چې دا نجات پرستی ده، ځکه چې ته خپله عقیده، فرهنګ، مفکوره تا ټول بهتر بولې. دا ځکه چې تا ویلي دي چې هر هغه مذهب، که هغه سیکهیزم او یا آریا سماج او یا هر هغه مذهب چې بتپرستی پکې منع وي، ملاتړ یې کوي. او موږ باید د انسانیت په مذهب هم وغږیږو او یو بل تیر نه باسو. آیا کوم نظر او یا دلیل لري؟ مننه وروره، تاسو ډیر یو ښایسته سوال وپوښته. تاسو وویل چې زه په یوه مسلمانه کورنۍ کې پیدا شوی وم، نو ځکه زه اسلام ته دعوت کوم. او که چیرې زه په کومه هندو کورنۍ کې پیدا وای، نو نن به ما هندویزم ته تبلیغ کاوه. او ورور بله دا پوښتنه وکړه چې ته د سیکهیزم او آریا سماج او یا د هر هغه مذهب چې هغه بت پرستی منع کوي ته یې ملاتړ کوي او زه خلک تیر باسم. ورور ډیر ښه سوال وکړه. تر 19 کلنۍ پورې زه صرف د دې لپاره مسلمان وم چې زما پلار مسلمان و. وروسته له 19 کلنۍ کله چې ما د رقابتي مذهبونو ترمنځ مطالعه شروع کړه، نو اوس زه په خپله خوښه مسلمان یم. او په ما باور وکړه که کوم داسې مذهب راښوولی سي چې هغه بهتر وي له اسلام څخه، نو زه تیار یم چې دا نن هغه مذهب ومنم. دا نن. ښاغلیه، زه تا ته د انسانیت تبلیغ کوم. وروره، زه دې ته راځم. سمه ده، راځم، ورته راځم. هر څوک هغه چې کولی شي ما ته په دلیل او په منطق وښیي چې یو بل مذهب بهتره ده له اسلام څخه، نو زه همدا اوس تیار یم چې هغه مذهب ومنم. او ته راغلی د انسانیت په باره کې غږیږي. دا د انسانیت مذهب چا لیکلی؟ مغمغندي چا لیکلی؟ آیا ته پوهیږې چې یو مسلمان نشي یو ښه مسلمان کېدی چې تر څو یو ښه دا خو انسان؟ هر مذهب وایي، هر مذهب یې وایي. وروره، ما خپل ځواب ته پرېږده چې خپل ځواب تکمیل کړم. آیا ته راغلی چې یو څه واورې که په عذابول کوې؟ زه غواړم چې یو صحتمند بحث ولرو او منطقي نتیجې ته ورسیږو. وروره، دا خو څه د بحث میز نه ده. زه تا ته اجازه درکوم. ښه، یو ځل زما ځواب ته غوږ ونیسه، وروسته بیا خپل نظر زما سره شریک کړه. سمه ده، مهرباني وکړه. اجازه راکړه خپل ځواب مکمل کړم. ردول پرېږده. ته زما ځواب ته غوږ ونیسه. دوام ورکړه. سم غوږ ونیسه. ته څنګه غوږ نیسې؟ د ما مغزه دې وګرځول. مهرباني وکړئ دوام ورکړئ. کله چې تا پوښتنه کوله آیا زه جګ شوم؟ مهرباني وکړئ دوام ورکړئ. هر څه مې ولیکل. کله چې تا پوښتنه کوله. مهرباني وکړئ دوام ورکړئ. زه ستاسو ځواب درکوم. هو زه غوږ یم. نو بیا ولې غږیږي؟ مهرباني وکړئ قضاوت وکړئ او زما جواب راکړئ. که ته زما ځواب ته غوږ ونیسې، نو ته به هم پوه سې. او دلته راغلي 1,00,000 کسانو کې کیدای شي داسې کسان وي چې هغه هم دا رقم سوال ولري. زه یو طبیعي ډاکټر یم. یو انسان نشي کولی په یو وخت کې 2 مختلف کارونه سرته ورسوي. ځواب ته غوږ ونیسه، وروسته له ځوابه چې هر څه وایه. هغه څه چې مهم دي چې ته باید پې پوه شې. لومړی تا وویل چې زما د مذهب پوښتنه مه کوئ. وروسته دې بیا خپله وویل
چې زه د انسانیت مذهب تبلیغ کوم. لومړی نو زه وشرمېدم چې ته ځان تعریف کړي. زه دا پوښتنه کوم چې دا د انسانیت کتاب چا لیکلی؟ آیا داسې کوم کتاب شته؟ زه دا درته وایم چې یو مسلمان ښه مسلمان نشي کېدی چې تر څو یو ښه انسان ونه اوسي. هر مذهب دا خبره نه کوي. زه بخښنه غواړم چې درته وایم چې تا مذهبونه نه دي مطالعه کړي. زه کولی شم چې وغږېږم او زه کولی شم د ویدا څخه له هندویزمه او له انجیل څخه د انسانیت ضد دلایل در وښیم. نو مهرباني وکړه په هغه څه چې نه پوهېږې او نه د دې مطالعه کړی نو مه پرې غږېږه. قرآن وایي سوره نحل 14مه سوره 43 آیات، ته د رقابتي مذهبونو متعلم نه یې نو مهرباني وکړه په هغه څه نظر مه ورکوه په څه چې نه پوهېږې. زه کولی شم له انجیل څخه د ډېر آیاتونه داسې درته وښیم چې هغه د انسانیت ضد دي. زه تا ته چیلنج درکوم که چیرې دې د قرآن کریم یو آیات او یا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کومه لارښوونه هغه چې د انسانیت ضد وي پیدا کړه، بخښنه غواړم ستا معلومات ډیر کم دي. نو زه باید دا ووایم چې موږ د یوې ساده موضوع لکه له مکتب څخه وتل او یا فارغېدلو په باره نه غږېږو. موږ د فراغت څخه په جګه سویه غږېږو. د اسلام معنا جګه سویه ده، سربیره پر دې چې اسلام جګه سویه ده او انسانیت ټیټه سویه ده. یو مسلمان ښه مسلمان نشي کېدی تر څو چې هغه یو ښه انسان نشي. زه تا ته چیلنج درکوم که د داسې یو لارښوونه په اسلام کې پیدا کړه چې هغه د انسانیت ضد وي. دا مهمه نه ده چې ته د دې منطق په ریښه خبر وي چې ولې اسلام دغه تدریسوي، ځکه چې ته شاید دا فکر وکړي چې اسلام د انسانیت ضد دی. نو دا ځکه چې ډاکټر تا ته کله ستنه درکوي ته وایې اوس کونډوي وي مګر دا ستنه ستا لپاره ښه ده. او کله چې ډاکټر ستا د بدن یوه برخه پرې کوي نو ډاکټر خو ستا ژوند ژغوري ځکه ستا د بدن یوه برخه پرې کوي. نو ډاکټر پوهېږي ته نه پوهېږې. که زه دوه انتخاب ولرم، یو د 1 2 3 زده کړه بل د 14 پاس درجه، نو زه به 14 انتخاب کړم. سمه ده انسانیت هم ښه دی خو اسلام بهترین دی. ستا د پوښتنې پر اساس زه اسلام ته ځکه تبلیغ کوم چې زه په یو مسلمانه کورنۍ کې پیدا شوی. زه تا ته وایم او تا ته دا چیلنج درکوم هر څوک چې ما ته د اسلام څخه بهتره دین پیدا کړي. ما ډیر دینونه مطالعه کړي دي خو زه فکر کوم چې اسلام بهترین دین دی او د انسانیت لپاره او د انسانیت د حل لپاره، لکه څنګه چې الله په سوره عمران کې په 3 سورت یوازینی دین د الله په نزد چې هغه د قبول وړ دی اسلام دی. او ستا باره کې ستا دعوه ډیره کمزورې ده. موږ د نړۍ له مختلفو برخو له 10 څخه زیات مبلغین لرو چې له 10 زیات یې په مسلمانه کورنۍ کې نه دي پیدا شوي خو مسلمان دی او اسلام ته تبلیغ کوي. ته په دې پوهېږې؟ لکه ستا د دغه پوښتنې ځواب ډېر خوښاو. آیا ته دوی پېژنې؟ ښاغلیه کېدای سي وي، شاید وي. زه دا پوښتم چې پېژنې او که نه. له 10 زیاتې د سټیج له لارې اسلام ته تبلیغ کوي. آیا ته دوی پېژنې؟ له 10 زیات مبلغین د دنیا له مختلفو برخو، له 10 څخه زیاتې له امریکا، 4 له کاناډا، 1 څه له لندن څخه او داسې له مالیزیا څخه، له سعودي نه، له دوبۍ نه، په سومالیا او سودان څخه او له 10 څخه زیاتې مسلمانان نو پیدا شوي دغه له ډلې او دوی را لوی شو. چا په 10 کلنۍ، چا په 10 کلنۍ، چا په 20 کلنۍ کې اسلام ومانه او الله دوی ته هدایت وکړ او دوی په خپله خوښه مسلمانان دي. نو منطق زه په مسلمانه کورنۍ کې پیدا شوی یم نو ځکه زه اسلام ته تبلیغ کوم. خو دوی په مسلمانه کورنۍ کې نه پیدا شوي، څوک په عیسوي او څوک په غیر مسلمانه کورنۍ کې پیدا شوي، خو دوی نور دینونه او مذهبونه مطالعه کړه او اسلام ورته بهتره وبرېښید او دوی دا وموندله چې اسلام د ژوند کولو لپاره بهترینه لاره ده.
او هغه څه چې زه له تا څخه غواړم هغه دا دی چې انسانیت هم مطالعه کړه او اسلام هم مطالعه کړه او دا په ګوته کړه چې په اسلام کې کوم ځای د انسانیت ضد دی او بیا دې ته راشه چې کوم دین بهتره دی. زه تا ته دا نه وایم چې راشه اسلام ومنه، خو بهتره دین انتخاب کړه چې هغه اسلام دی. مننه.